افغانستان کې جمهوریت کفر خو پاکستان کې بیا اسلامي دی. د افغانانو د وینو قصابان کابل ته راغلي. دا چې ولې او خلکو څه ویلي جزئیات یې همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. که جمهوریت کفري نظام وي ټي ټي پي ته ولې اجازه نه ورکول کیږي چې پاکستان کې یې ړنګ کړي؟ که ټي ټي پي زموږ له خاورې د پاکستان د انګریزي قانون خلاف وسلواله مبارزه نشي کولی، زموږ طالبانو د کومو اصولو له مخې تیر 20 کاله د دوی خاوره خپل ټریننګ سنټر او پناهځای ګرځولی و. د پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره د دې هیواد یو پلاوی کابل ته رسیدلی. د پاکستان د دیني عالمانو یوه ډله له پاکستاني طالبانو سره د خبرو په هدف کابل ته رسیدلی ده. د مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستان د دینی عالمانو یو 13 کسیزه پلاوی پرون کابل ته رسیدلی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د پاکستاني سرچینو له قوله د پلاوي د ترکیب په اړه وایي دا پلاوی 13 غړي لري. د پاکستان په کابینه کې د سرحدونو او قبایلو وزیر طلحه محمود هم په پلاوي کې شامل دی. همداراز د کوړي خټک له حقانیه مدرسې څخه مولوي انور الحق هم په پلاوي کې شته. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکو د دې راپور د جوړېدو تر وخته کابل ته د پاکستاني پلاوي د سفر د اهدافو په اړه رسماً څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر کال په دوبي کې د پاکستاني طالبانو حملو په پاکستان کې زور واخیست. پاکستاني طالبانو په افغانستان کې د ډېری نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت پر ضد په جګړه کې له افغان طالبانو سره همکاري کوله. د دې خبرو په وروستي پړاو کې چې د غبرګولي میاشتې په نیمایي کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې ترسره شو، پاکستاني طالبانو د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره اوربند د نامعلوم وخت لپاره تمدید کړ. خو ښکاري چې د اوربند د اساسي شرایطو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او اسلام آباد غواړي دې هدف ته د رسیدو لپاره د دیني عالمانو له نفوذ څخه کار واخلي. بلخوا یو شمېر هیوادوال وایي کابل ته راغلي تش په نوم ملایان هغه څوک دي چې په تیرو 20 کلونو کې د طالب ملاتړ کاوه او جمهوریت یې کفر ګاڼه. خو اوس چې پاکستاني طالبان غواړي جمهوریت ړنګ کړي، دوی یې مخنیوي لپاره اقدام وکړ.